پښتونخوا یم په ننګ باندې شهیدا یم فرنګ مو غلط بولي زه په لار د لا اله یم په خپله خړه خاوره مونږ تېر د خپل سرونو یو. د کابل پغمان ولسوالۍ کې پغمان کلتوري میلې په موقع د لروبر پښتنو پوهانو د پښتني کلتور په اهمیت رڼا واچوله. په دې موقع د صلح پرمختګ سیمه ایز تنظیم مشر علمزیب خان وویل چې افغانستان کې پوخ امن سیمه کې د خوشحالۍ ضمانت دی. کومو ګاونډیانو ملکونو سره د دې سیمې چې کومه په غضب کې اخته ده په پریشانۍ کې اخته ده د دې ګاونډیان چې کوم دي چې دا هم موږ په دې باندې خبر کو او هغوی ته دا خپل غږ ورسو چې ستاسو ثبات که تاسو وایئ چې زموږ نه بغیر به کېږي ګوره دا به ناممکن وي. افغانستان کې که بدامني وي نو دا بدامني به په دې ټوله منطقه کې په دې ټول ریجن کې دا به خورېږي. کلتوري دستورې ته وینا په وخت د خوشحال فکري بهیر مشر نورالامین یوسفزي د کلتور په اهمیت رڼا واچوله. د تهذیبي ونې جړې زموږ اجره جومات او جرګه دي. دا زموږ پرون دی نن د دې تنه ده او د دې څانګې زموږ سبا دی. کم سړی چې په جړو کې ناست وي او هغه څانګې رد کوي نو دا ایرریشنلزم دی او کم سړی چې په څانګو کې ناست دی د جړې رد کوي نو دا تخریب دی. موږ به دا خپل ځوانان په دې خبره پوهیو چې د پرون په غیږ کې به د نن په لار سبا ته ځو. د خویندو ادبي لښکر خیبر پښتونخوا مشر کلثوم زیب نوي کول د خپل کلتور ژبې او تاریخ نه په خبرولو زور ورکو. که چېرې موږ خپل قوم د تیارو نه وباسل غواړو نو هغه به په شریکه موږ جنګ کوو. ستاسو زموږ دښمن یو دی. زموږ نوی کول د هغوی نه ګیله نشته. په سوشل میډیا باندې هغوی یو بل ته کنځلې کوي خو هغوی ته نه د خپل تاریخ پته شته. هغوی نه د خپل ادب نه خبر دي. هغوی نه د خپلو قومونو د اتلانو نه خبر دي چې هغوی څه کړي دي څه نه. د پښتو ژبې نومیاله لیکوال ستر پوخان استاد سلیمان لایق وویل چې افغان قام د زرګونو کلونو تاریخ لري نه خو دا ژبه او نه دا قام روکېدلی شي. زه به دې وروڼو ته ووایم چې تاسو په موږ تاسو پلرونه خو یو دي. هغه څه وایي په ډانګو به نه بیلېږي. خوشحال خټک چې هېڅ وخت البته په سفرونو به راغلی ولې دلته یې استور نه کور نه درلود. هغه نه وایي چې د پښتون په ننګ مې وتړله توره. یو نوم د ډېر فراخ د افغان په ننګ مې وتړله توره ننګیالی د زمانې خوشحال خټک. بندوبست د کائنات شي په خبرو یو تر سلو صدقه شه سل تر زرو. سردار یوسفزی، مشرق ټي وي، پغمان ولسوالي، افغانستان.